السلام علیکم ملګرو، څه حال احوال دی؟ بس خو داسې ده چې په کرکټ کې ګټل بایلل راځي، خو مقصد داسې ګټل لکه مقصد دا تاسو چې وګټلو داسې خو دا خو ګټل یا خون دی ویلې لکه دا خو هیڅ ګټل نه دي. دومره ژړا او قل هو الله احد کلمې توبې چې تاسو تېرولې، کومه سختي پر در باندې، یعنې یوه داسې لوبه تاسو ته پاکستان د کرکټ لوبې ونه ګټله. کرکټ لوبډلې چې په هغه باندې تاسې خوشحال وئ او مطمئن وئ لکه مونږ چې په چکو او چکو ګټو. دا خو یې تاسو دومره په عذاب کړئ ظالمانو چې سبا به په تاسو کې څوک د ډیپریشن شکار وي، څوک به د ماغزو ډاکټر ته ځي، څوک به مقصد د دماغو ګولۍ خوري، څوک به بیا مقصد د نس د سوی ګولۍ خوري. زما د کرکټ سره دغه نشته، زما به د خپلو پښتنو زړه بدېږي چې په دوی ډېره سخته سختي تېرېږي. دې میسېجونه ما ته روان دي د تره زامن اته چې ورونه وایي جیت مبارک ګټل مبارک. نو مقصد دا دی چې تاسې په دې شي ډېر زور ځان ته مه ورکوئ. مقصد دا کرکټ دی، دا څه سیاست میاست نه دی. دا مونږ چې داسې پوسټونه وکړو یا لایو ویډیوګانې کوو، زمونږ مقصد دا دی چې دلته ورونه دي، پښتانه دي چې هر څرنګه یو، د هرې نظریې یو، خو پښتانه خو یو. نو بس خوند کوي ماته د دوی ځورول، د دوی تنګول، د خپلو پښتنو خوند را کوي. نور پښتنو ته د پاکستان په لوبډله کې هم تقریبا تر 5 کسان غالبا پښتانه دي. نو پښتنو ته د پاکستان چې څومره دي، دوی ته هم د کرکټ د نن د سترې بریا مبارکي ورکوو. ښه دی مکه چې د نن ورځ خوشحالي خو دوی لیدلې وي، ځکه چې پرله پسې د دې دغه سره مخ دي د بایلودې سره. خو خالي صرف دا وایم چې ځانو ته ډېر زور ما ورکوئ. مقصد نن به په تاسو چې څه تېر دي نو هغه خو ما ولیدل برای راست په سکرین کې. دا چې ما فیل کول ورته وایي په انګریزي کې، فیلینګ ورته وایي. نو مقصد دا دی چې د افغانستان سره لوبه روانه د افغانستان سره لوبه روانه ده. هغې ته خو بیا چمتووالی نیسئ. هغه خو چې کله د لوبه افغانستان سره اصلي لوبه هغه پاتې ده. نو انشاءالله چې بیا هغه لوبه کله مونږ وګټو، بیا به باقاعده جشنونه وي. چې کله هغه لوبه مونږ درنه وګټو، بیا به باقاعده جشنونه وي، خوشحالیانې به وي، ستر درز او غوبل به وي. مقصد خو فلحال نن د کرکټ لوبه تاسو ته مبارک شه. د نن خوشحالي تاسو ته مبارک، ځکه چې تاسو ډېر ودردېدئ، وځورېدئ. نو په غم کې په ستړیا کې خوشحالي کې نو مقصد ما خو ویل چې که ستاسو نه یې کیل ګټلی وی، موږ ستاسو په غم کې برابر شریک وو. غمجنې ټاپې ماپې سندرې مو درته ویلې چې مقصد ستاسو غم ورباندې غلط شي. خو دا چې تاسو لوبه وګټله نو بس اوس خو بیا مونږ به اوس خپلې غمجنې ټاپې بیا خپل ځان ته ذمه ډالۍ که چې لږ ساعت ورباندې تېر کړو. نو ډېره زیاته مننه. دا د کرکټ کیسې سیریس مه اخلئ. کرکټ یو لوبه ده، دا د لوبې پورې محدود ساتل پکار دي. په دې کې هېڅ داسې زد غوسه نشته چې کنې مونږ چاته زور ورکوو. البته خوند کوي چې ډېر پښتانه داسې چې هغه د پاکستان د کرکټ مینهوال وي، بیا چې ته د هغې په دغه پوسټو کې بیا دوی ځورېږي، سختي کوي. فقط مې دا غوښتل چې سختي مه کوئ، بدې ردې کم از کم کنځلې بې ادبه لفظونه خو بالکل یو بل ته مه اخلئ. د کرکټ لوبه د لوبې په شان وګورئ. نو خدای مو خوشحاله لره. ټول زموږ وروڼه یاست، هېڅ داسې خبره نشته. مننه جار.